ګورئ تاسو سره چې کوم هغه موجودي ډیزاین تاسو جوړ کړئ په خپل HTML کې پی ډرایو HTML underscore class او په دې کې موږ سره layout html دا موږ جوړ کړو دا layout یاره یو کس وایي چې زه په دې رائټ سایډ باندې دلته یو فارم جوړوم یو فارم جوړوم صحیح ده نو هغه به فارم څنګه جوړوي اول به څه کوي انسرټ منیو ته به راځي یعنی دا فارم دا غواړي چې دلته جوړ کړي زه به دا په وزټ کوم اسپیلیټر دا فارم دا غواړي چې دې ځای کې جوړ کړي دلته صحیح ده دلته یو فارم جوړ کړي یوزر نیم او پاسورډ وغیرہ وغیرہ دا شی جوړ نو چې کله فارم جوړوي دلته کلیک کوي اول انسرټ ته راځي او فارم راوړي فارم صحیح ده نو دا خو باید په ټاپ کې راشي کنه نو تاسو به دا فارم بیرته ختم کړئ او په دې به کلیک کوئ دا به ټاپ ته کوي په دې کلیک کوئ ټاپ شو نو ټاپ انسرټ فارم به راوړئ او انسرټ ټیبل به راوړئ ځکه په ټیبل کې منظم راځي یو رو یو کالم صحیح ده د ټیبل ویډ دې څومره دی د ټیبل ویډ دې 300 صحیح ده border thickness دا border دی غټي کنه نه ورته یاره بالکل 0 دی یاره 1 دی درې کالم یو کا صحیح ده یو کالم یو رو سیل پیډینګ دا سیل پیډینګ د څومره دی صحیح ده نو زور ته ما چیرې دا دی 0 دی سیل سپیسینګ د سیل سپیسونه د څومره دی 3 ورګي اینه بعد اوکې راغی ټیپ بٹن پریس کړئ دا زیاتی دلته ورته شیری کوي دلته لیکي چې رجسټر هیر کنټرول نو چې ټیپ کله کار نه کوي تاسو بدل تکلیف کوئ ګوره دا خو تاسو سره یو وی کنه دا یو خانه رائټ کلیک ټیبل ته راځي او بیا وکوي انسرټ رو را ویره مې مور خاطر تاسو رجسټر هیر ولي کړو بیا دلته HTML باندې کلیک کړئ دا ورکې هیډینګ 3 صحیح ده یاره دا په کم کلر کې راشي په دا کلر کې راشي صحیح ده بیک ګراوند کلر دا شو خط کلر دې څنګه CSS باندې وکلیک کړئ خط کلر بدل ورکې داسې سوري کنټرول زد بداسې دلته کلیک کړئ دا ورکې چې یوزر نیم صحیح ده لاندې ورته شیر راوړئ انسرټ فارم او ټیکس فیلډ ورته راوړئ کینسل انپوټ ټایپ از ایکوال ټو کوټیشن ټیکس مونږ لیکلو کنه تاسو به دې لار راوړئ چې دا کومه طریقه مو دلته به ولیکئ چې یوزر لاست نیم دلته به ټیکس فیلډ راوړئ انسرټ فارم او ټیکس فیلډ کینسل همدارنګه وربګئ چې کنټری लिस्ट जोड़ाओ ना लिस्ट इंसर्ट फॉर्म और लिस्ट मेन्यू बेदाना बात कैंसल दा खाली दा गाना दा लिस्ट मेन्यू खाली दा नो तासु दलता प लिस्ट वैल्यू माने क्लिक कई लिस्ट वैल्यू माने अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान इराक और हमदारंगा UAE सऊदी अरबिया हमदारंगा मोर पूछे दूसरा बल्ले USA पाकिस्तान चाइना इंडिया इजिप्ट बांग्लादेश او बस ओके सही شو یاره ډیره په اول سر کې دی راشي چې سلیکټ یور کنټری سلیکټ یور کنټری په دې کلیک کې دلته یو هغه راوړي ګوره دا ټولو کې اخر کې راځي سلیکټ your country no okay راغی کنه
بیا دا غینه بعد لاندې کلیک کړئ دې له ورکړئ چې سیټي د شی دی ټیپ بټن پریس کړئ خالی خانه به راشي انسرټ فارم او ټیکسټ فیلډ او کینسل دا راغی ټیپ وهئ صحیح ده بیا دلته ورکړئ همدارنګه څه ورکړو ایمیل ایډرس او بیا ورکړئ پاسورډ او بیا ورکړئ ری انټر پاسورډ دلته چې کله تاسو کلیک کړئ انسرټ ته راشئ فارم ته راشئ او ټیکسټ فیلډ راوړئ کینسل خو په دې کې د پاسورډ ولیکل شي چې دې ولیکل شي پاسورډ وي بیا اوکے سوري په دې کې پاسورډ نه دا خو ایمیل دی صحیح ده کنټرول اس دی کې ایمیل دلته به یو بل ټیکسټ فیلډ راوړئ فارم ټیکسټ فیلډ او کینسل په دې کې د ولیکل شي څه شي پاسورډ کنټرول اس بیا دې په دې کې راشي انسرټ فارم څه شي ټیکسټ فیلډ او د دې ټیکسټ فیلډ دې مطلب ټایپ شي پاسورډ او بیا به یو بټن موږ لا ملاویږي د څه په نوم باندې په سبمیټ په نوم انسرټ فارم بټن کینسل او دې له موږ ورکو نوم چې یاره نوم یې سبمیټ شو او کریټ اکاونټ بس دا کنټرول اس او راشي دلته دا ریفریش کړئ ریفریش صحیح ده نو تاسو دا څنګه کوئ د دې دا بارډر زیرو کوئ زیرو کنټرول اس اوس راشي صحیح شو نو تاسو دا سنټر ته کوئ لږ داسې وړوکی کوئ دا او سنټر ته کوئ سنټر کنټرول اس او بیا ریفریش سنټر ته شو باندې لږ به سایز غټ کوئ نو چې سایز کله دار یو غټوي دی له به ورکوئ 34 دی له ورکوئ 38 دا کنټري دومره صحیح دی دی له ورکوئ 36 او دی له ورکوئ 40 دی له ورکوئ 38 او دی له ورکوئ 38 کنټرول اس او بیا راشي ریفریش صحیح شو अब ऑटोमेटिकली यो साइज पर है लग दादा से घटावर एम शेख नदा बता सर बदी तरीके उसको समने की गाना लगे जिला हो तो यो कसवर के उस्मानी दे लास में जान दे कंट्री ईरान दे सिटी तेहरान दे दारंगा ईमेल एड्रेस है usman_lawang@yahoo.com और पासवर्ड है वेलकम 123456 वेलकम 123456 देखो क्रिएट अकाउंट देखो उसको सनी की जगह मतलब उसको ला कम दादा मंगना स्टार्ट करे जैसे यो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चिकला मंग स्टार्ट सही هغه لکه په پی ایچ پی کې هم جوړیږي اس پی ډاټ نیټ کې هم جوړیږي لکه زه تاسو ته اوس ښیم چې کوم یو موږ کړی اوس ګورئ دا خو یو ټیکسټ فیلډ دی که نه ګورئ غلط پاسورډ یو سړی ورکوي داخلېږي هلته به ورته وایي چې نشي داخلي صحیح که صحیح پاسورډ یو سړی ورکوي نو بیا به نو دا یو سیستم دی کنه چې جوړ شوی یو کس راځي ټایټل ورکوي چې پروګرامینګ فنډامنټل او ایمیج سلیکټ کوي براوز ګوره دا ټول په کوډ کې دا ډایرکټ نه کیږي صحیح ډرایو نه اپلیکیشن 13 نو چې دا کله دا بیا څوک وزټ کوي نو پروډکټ نو ته وګوره هغه اتوماتیک راغلی وګور هلته پبلش شو دلته خپله راغلی یا فار ایگزامپل ته یو کس ورکوي چې زما نوم علي دی
yahoo.com ایمیل او welcome to Afghanistan message. Submit. Dear Ali, thanks for comment. Comment with this intro. See? Now the comment हम दे भी आपको feedback की receive कीजिएगा post. मतलब दे सारा feedback या feedback की receive. The language दे वो बल PHP.